دا د سپین بولدک ولسوالۍ د فرزید کرښې وروستۍ نقطه ده. همدلته کډوال لا ګرځول کېږي. وروسته د یوې چټکې پروسې له بشپړېدو وروسته د انزرګي کمپ ته لېږدول کېږي. سپین ږیری متوکل وایي پاکستان په زوره ایستلی، کور او جایداد یې هلته پاتې شوي او د پاکستاني ملیشو له ناوړه چلنده سخت ځورېدلی. د ده په وینا څو ورځې یې په کرښه هغې غاړې ته انتظار هم کړی. سی سال به کراچی تیر کردیم، در بدر شدیم، کار کردم دیگه پسنده نبود. ولی برای جاولی هم من و درم نمیمونه سودا کردن. زبردست هم های کرد برای شو می آمد زنای مردم کش میکرد. ما از غروز از شورای پناه بودیم اینجا. مرا خامت رو داده دیگه بکرس نمید زنای مرا شو دست میزنه با ما چین نمی نامست من. باید با عبارت استم. نور راستنه شوي کډوال هم ورته شکایتونه لري. دوی وایي د فشار له امله یې کورونه په نیمه بیه پلورلي، خو هغه پیسې هم په لاس نه دي ورغلي او په زوره شړل شوي. دوی زیاتوي چې اوس نه پوهېږي پاتې شتمنۍ او پیسې له چا ترلاسه کړي. وضعیت صحیح نه و. په دغه وجه خو دا ده چې دغه چاپي او بېستري و تکلیفونه زیات و په دغه راووتو. د سروې ډاکټر په ځای مو په 10 ورکړی دی، په یو کم 10. هغه پیسې نه دي راکړې، نیمایي پاته شوې، موږ نه راځه ځان پوره ورسوه. د حکومت په اړه نو دا جبر و چې به یې که نه زه خو چاپې وولې نو کورونه خو د شپې چاپې بیا وولید چې څه په مخه راغلي وای هغه د کور سامان یې ټول ورپرېښوی، دوی بیا وړه بالا نور یې څه نه پرېښول. بل لوري ته د سپین بولدک د اطلاعاتو مسؤل حافظ علي محمد حقمل وایي چې هره ورځ له 1000 تر 1200 کورنۍ جبرن راوړي چې د افرادو شمېر یې نږدې 9000 ته رسیږي. د هغو کډو په تعداد چې اوس دغه یو څه زور اخیستی دی له 1200 څخه تر 1300 پورې کډې راوړي چې د دوی تعداد تقریبا تر 8000 نظر پورې افراد یې جوړېږي. دغه رقم انفرادي قیدیان هم د 200 څخه تر 1.5 تر 2.5 پورې راځي چې په هغو کې د بندیانو وخت هلته چې تېر شوی د یوې شپې څخه نیولې بیا تر میاشتې پورې ځینې بندیان یې په میاشتې هلته بندیان وي. دا په داسې حال کې ده چې د فرضي کرښې د وروستۍ نښتې وروسته د کډوالو جبري راستانه کېدل لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په لوی شمېر کورنۍ له سختو حالاتو سره مخ هېواد ته راوړل کېږي.